سلامونه نیکې هیلې مې منئ. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ به صحتمنده به وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. نن د مایکروسافټ ورډ په رقم 22م لیکچر دی او نن موږ یوه موضوع په داسې ډول ټاکلې ده چې موږ یو زده کوونکي موږ ته یو ټیبل راستولی دی او د موږ څخه یې وغوښتل تر څو پورې په دغه ټیبل په جوړولو باندې موږ کار وکړو او دوی ته یې لارښوونه وکړو. اگر چې دا خو تاسو باید اوس ترسره کړلی شئ، خو خیر د هغو د غوښتنې دپاره موږ غواړو چې دا څنګه کړو، ترسره یې کړو. ښه، او که چېرته تاسو داسې مهم ټیبل وي چې مثلا تاسو نشئ کړلی چې هغه جوړ کړئ، نو کله شي هغه موږ ته واستوئ، اما کوشش به اول دا وي چې تاسو هغه باید ترسره کړلی شئ، ځکه موږ ډېر اساسي کار په باندې وکړو. د دې لپاره موږ دوه لوګو ته ضرورت لرو. د یوه لوګو د موږ سره د معارف د وزارت ته او بل د موږ سره چې ده د یو مکتب ته، فرض کړه چې د هر مکتب وي. نو کوشش کوم چې په ډېر کم وخت کې ترسره کړم. کارت سوانح د شاګردانو ده، دا یې موږ ته راستولی دی او موږ څخه یې غوښتي چې دا جوړ کړئ. نو که فکر وکړئ دا ډېر ساده دی، خو خیر په دې کې ځینې ټریکي خبرې دي چې هغه تاسو باید په نظر کې درڅه ونیسئ. ښه، او بل د موږ سره ده نمرات امتحان دی، دا ورقه یې غوښتي. نو که چېرته د موږ څخه کارت سوانح د موږ نه یو څه وخت وغوښتله، نو دا کار بیا تاسو ته پرېږدم، دا به تاسو ترسره کوئ. سمه ده؟ ښه، وګورئ. تر څو شروع پې باندې کړو، زه رسم ورډ دلته ټایپ کوم او کمان ورډ. ښه، اول مو یو ټیبل ته ضرورت لرو. ټیبل ته څه ټیبل ته موږ ضرورت لرو. اوس زه رسم دا ټیبل ګورم، وګورئ. اول به تاسو ټیبل ګورئ، تاسو به د ټولو روګانو او کالمونو شمیر پیدا کوئ. کالم نه دی مهم، خو روګانې موږ ته مهمې دي. څو روګانې ته ضرورت لرو؟ اول به حتما تاسو روګانې کوئ، کالم نه دی مهم. کالم بیا موږ تغیرولی شو، خو روګانې تغیرولی شو، بیا د تاسو کار ډېر اوږد وي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 کالمونو روګانو ته ضرورت لرو او په هم کې موږ څو هغه ته ضرورت لرو کالمو ته 1 2 3 4 کالمو ته ضرورت لرو. دا تحلیل به تاسو درسه وکئ. را به شئ انسرټ ته، په انسرټ کې به ټیبل ته راشئ، را به شئ انسرټ ټیبل ته. فکر کوم 14 وکولس د مونه خو هېر شول. ځه خیر، 14 کالمونه البته د موږ سره روګانې دي او 4 شی وو کالمونه وو. کوشش وکړئ چې دا په پیټ ټو وینډوز یې کړئ، وینډو البته سمه ده. اوس وګورئ دا ټیبل د موږ څنګه شولو جوړ شو. اوس په دې کې موږ اوس که دو ټیبل ته وګورو، په دې کې اندازه څنګه ده؟ لویه ده، دا تقریبا یوه A4 مکمله ده. نو تاسو موږ کوشش کوئ چې دا به A4 کوئ. د دغو سایز تغیرول ګورئ موږ ویلي وو، سمه ده. دغه ډول دا تاسو تغیرولی شئ. نو دلته تاسو لیاوټ ته راشئ، که چېرته تاسو یو مشخص سایز د لپاره ټاکئ یا کاروئ، هغه تاسو د دو ځان سره کولی شئ. خو زه رسم زه ورته یم چې زه د A4 دپاره کوم په دغه ډول. سمه ده، دا د موږ سره ټیبل شوله. اوس زه رسم دلته څه شی کوم، انسرټ ته رسم، په انسرټ کې شیپ ته رسم، په شیپ کې زه یو ټکس باکس رااخلم. کله چې ټکس باکس راواخیستله رسم زه دا دلته ډرا کوم. په دغه کې زه څه شی لیکم؟ وګورئ، کارت د موږ څه شی وو؟ سوانح وو. او کارت سوانح وو، بیا په هغه پسې فکر کوم شاګردان. دا د موږ سره دو څه شوله؟ هیډر رو شوله، یا موږ ټایټل هم ورته ویلی شو. سمه ده. نو په دغه ډول تاسو دا کار هم ترسره کولی شئ. زه رسمه ورته یم چې دا څه لیکه، کنټرول ای سینټر ته یې که، کنټرول بی بولډ یې که موږ ته. سمه ده. او زه رسمه دو اندازه هم لویوم. دا ګورئ شارکټونه موږ ویلي وو ډېر مخکې. نو هیله ده چې تاسو به اوس زده هم وي، زه مطمئن یم چې زده به مو وي. سمه ده. رسمه زه دا سینټر ته کوم، آوټلاین د دو د باین وړم ځکه دومره ښه نه معلومي ورسره. رسمه زه شیفټ آوټلاین ته او آوټلاین څنګه کوم؟ د باین وړم تر څو د موږ کار یو څه معیاري شي. په دغه ډول. بل موږ ضرورت وو دوه لوګو دپاره وایي شوه، یو دا لوګو او یا هم د موږ سره دا لوګو وه. دا زه رسمه البته زه باید دلته سلیکشن ونه کړم ټیبل دی نه، دا دلته ډراګ اینډ ډرا کوم په دغه ډول. اوس وګورئ زه رسمه دا دواړه سلیکټ کوم، اندازه باید د موږ سره یو ډول وي. رسمه ورته یم چې دا څه لیکه
دغه ډول د ځینې اپشنونه ګورئ موږ نه دي ویلي دا تاسو په نظر کې درسه نیسئ سمه ده نو تاسو باید دا په نظر کې درسه ونیسئ چې هغه بیا موږ وروسته ویایو دا یې موږ سه یوه لوګو شوه او دا یې موږ سه د معارف لوګو شوه د پوهنې وزارت کوشش وکړئ چې دواړه په یوه اندازه کې وي تر څو د ډیزاین برخه هم د موږ سره ډېره منظمه راشي سمه ده نو کله چې په دوی کې نور فورماټینګ هم ورکوئ په پارټس کې زه فورماټینګ په دوه ډول ورکوم مثلا زه رسمه دلته یو شیپ ورته ډرا کوم راخلم شیپ په دوه ډول یو لاین به وي مستقیم هغه دلته تاسو ورته ټاکلی شئ اوکې په دغه ډول شیفټ بټن باندې کلیک وکړئ ښه دا په دغه ډول خیر دا زه بیرته یې بیانوم ځکه چندان نتیجه یې ورنه کړه ډیلیټ دا هم د موږ څه شی شولو کورتې سوانه د شاګردانو شولو بل اوس وګورئ که زه دلته ټیب هغه ته راشم عکس ته د موږ څه شی دی اسم مکتب دی یا څه شولو موقعیت آن دی دا دوی کوم هغه چې دي روګانې درسه مارچ شوي دي سمه ده زه رسمه اول زه څه لیکم دا ټولې روګانې چې کوم ځای کې مارچ شوي هغه زر سم منظم که فکر وکړئ د دغو رو سایز به د موږ سره ډېر کوچنی و که نه آفرین نو زه دا کوچنی کوم په دغه ډول رسمه اوس دا هم منظمه ومه په دې ډول سره د ټکسټ ډایرکشن هم ګورئ موږ ویلی وه چې دا موږ ورته چینج کیو خو خیر دا بیا وروسته کیو یو ورځ دا منظمې کړم رسمه ورته دلته ټیبل ته ټیبل کې لیاوټ ته او دا زه ورته مرج کوم اها رسمه ورته هم چې مرج سیل که دا موږ ته بیا د موږ څه شی و دوی نور و چې اسم ولد و په هغو کې دم د موږ یو زه که دلته راشم اول دا ورته ټایپ کړم صحیح شوله په ټایپ کې اول موږ مثلا فرض کړه چې د موږ څه شی دي اسم یو کار به تاسو ترسره کوئ چې د تاسو کار دلته چې څه دی د پښتو ټکسټ سره دلته به راشئ دا به سلیکټ کړئ په دغه ډول کله شي چې دلته سنټر ټایم کوئ خو زه سنټر ته نه کوم زه ورته وایم چې دا د رایټ نه موږ ته څنګه که سټارټ کوئ او دا چې کله سلیکټ کړو دلته به راشئ یو بل کار به درسره وکړئ ځکه ټیبل موږ تغیر کړی دا به سنټر ته کوئ دا موضوعات موږ مخکې هم ویلي وو اوس که فکر وکړئ دلته موږ ګورئ یو کور شته چې دلته موږ د هغه لوی نیولی دی A4 سایز کې دی دا فکر کوم د A4 نه به په کم سایز کې وي زه رسم دا هم کوچنی کوم په دغه ډول چې یو څه کار د موږ څنګه وي یو څه اندازه معیاري شي ورته هم چې دلته موږ څه دی اسم مکتب دی سمه ده په دویم کې د موږ څه شی و موقعیت یې دی سمه ده او په دو کې د موږ څه شی و اسم و د شاګرد او په دو کې شی و ولد و اوکې او د موږ سره په دو کې بیا شی و ولایت و او په همدغه ډول ولسوالي سمه ده ولسوالي یا هم ناحیه بل د موږ څه شی وه قریه وه قریه یا هم ګذر به ورته وایي او بل د موږ څه شی و ښه دا هم تر دې ځایه پورې رسو بل د موږ څه فکر کوم سکونات وه سکونات اها سکونات د موږ څه په دوه ډوله وه فعلي وه سمه ده فعلي سکونات او بل د موږ څه شی وه ښه بل د موږ څه پیشه پدر وه فکر کوم بلکل پیشه پدر دا هم ټایپ کوم ورته او بل د موږ څه شی وه صنف وه او په صنف کې د موږ څه شی وه صنف شامله وه فکر کوم شامله او بل د موږ څه شی وه تاریخ کمان تاریخ شمول او بل د موږ څه شی وه برادر وه او بل کاکا وه او په همدغه ډول د موږ څه ماما وه نو بل د موږ څه شی وه دلته د موږ څه کوایف په چې شته یې زه خو حالت پرې پوهېږم سمه ده او بل د موږ څه شی وه
نظریات او کمان نظریات اداره یا مکتب. دا د موږ سره هغه انټري وه چې موږ باید اوله کړې وای. ښه اوس وګوره که دلته زه راشم دا دلته څو سیلونه یې موږ سره مات شوي، دلته دوه دلته دوه دلته درې دلته درې دلته د موږ سره مکمل یو هغه دی رو ده. نو دا باید موږ څنګه کړو منظم کړو. دلته خو موږ دا مارچ کړل ورته که نه، او اوس د موږ سره څو نه وو دوه نور هم دلته مارچ کېږي. سمه ده دوه نور سمه دا زه ورته سلیکټ کوم دا هم مارچ کوم، او بل د موږ سره په دوه پسې د موږ سره درې دانې وو دا درې دا هم ورته مارچ کوم، او په همدغه ډول دا د موږ سره کاریه ما چې غلط یې نه کړو کاریه د موږ سره دلته دا سکونت اصلي فیشه پدرسم تاریخ دا د موږ سره نه کېږي، دا هم د موږ سره درې دانې څنګه کېږي مارچ کېږي په دغه ډول. نو نور تقریبا دلته مارچ کولو ته ضرورت نشته دی ورته. سمه ده؟ ښه اوس که راشو دا اوله روخه موږ منظمه کړه. سمه ده؟ اوس دغه دا دلته د څه لوستلی دي وګوره دغه دوه سیلونه به تاسو څه لیکوئ دا به جوړه جوړه سره مارچ کوئ په دغه ډول وګوره ځکه دا د موږ سره دلته د یوه سیل په حیث باندې څه کېږي پېژندل کېږي فکر ورته وکړئ. سمه ده؟ او بل د موږ څه شی و په دغه ډول دلته دا هم دی د موږ سره دا به مارچ کوئ. دا کار موږ په اکسل کې ډېر اسانه کړلی شو، خو خیر موږ اوس موضوع ورډ ده. ښه دې څه پورې موږ دا څنګه کړله منظم هم کوو که په کرم وي ورته نو انشاءالله دومره شی باندې کې پاتې نه وي. ښه دلته اوس وګورئ یو اندازه انټري یې پاتې ده د موږ سره. مثلا دلته په اوله کې د موږ سره څه شی دی اسم مکتب و موقعیت آن. اسم مکتب یا دلته انتر بکو اسم مکتب بل د موږ څه شی و و موقعیت. ښه په دو کې د موږ څه شی و اسم و ولد اسم و ولد دا هم په دې ډول، او په دو کې د موږ څه شی و سکونت فعلی. دا تاریخ شمول کې فکر کوم دا هم د موږ سره مارچ کېږي دا هم پرېښي، او دلته موږ څه شی و شهرت و پیشه اقارب. نو په دې کې د موږ سره انټري تقریبا څنګه شوله مکمله شوه. نو نور به دومره څه نه وي کې پاتې. ښه اوس وګورئ کله شی چې تاسو څه وکړئ د دو کوم ټکسټ ډایرکشن چې دی دا چینج کړئ په دغه ډول. هلته د موږ سره په کوم ډول کې دی هغه په دغه ډول وي که نه بلکل اړې وي یو بل ځلېها په دو ډول دی موږ سره. سمه ده دا هم ټکسټ ډایرکشن ته تغییر ورکړي. وګوره اوس دا څنګه شو منظم شو. دلته دی دغو ته هم ورکړی تغییر که فکر وکړئ، خو دا موږ په مغو حالات باندې پوهېدو ځکه دا یو څه ښه راځي. رسو بل د موږ سره دلته څه شی شوي دي که فکر وکړئ دا د موږ سره مارچ شوي دي. ګوره دا مارچ شوي دي او دا هم د موږ سره څنګه شوي دي مارچ شوي، او دغه ټول سیل چې دی تقریبا تر برزه پورې دلته اوس وګوره دا ملاحظات دلته د موږ سره چېرته دي. اوکې ملاحظات د موږ سره په ولایت کې دي. سمه ده ولایت کې د موږ سره دلته دي. دلته باید موږ څه ورته ولیکو ملاحظات باید ورته ولیکو ملاحظات په دغه ډول. تمام ښه نو اوس وګورئ د دې ځای پورې موږ ټول کور څنګه کړو ختم کړو. رسو دا هم د موږ سره مارچ کېږي دلته که وګورو ځکه دا د عکس ځای دی، او دا کور ته هم د موږ سره څنګه دي ټول مارچ کېږي. زه راځم کمان دا مارچ کوم او دا هم مارچ کوم تر کومه ځای پورې تر دې ځای پورې ځکه دا د موږ سره یو سیل دی نو هغه باید ورسره مارچ نشي. اوس وګوره تقریبا دا کار زودی څخه شولو تکمیل شو موږ مکمل کړو.
دلته تاسو فورماټینګ هم زوتی ورته کړلی شئ په خپله خوښه باندې فرض کړئ تاسو راشئ ورته وایئ چې دغه کوم دي دا د موږ سره بولډ کا بي دا هم زه سلیکټ کوم په دغه ډول کنټرول بي چې دا یو څه معیاري د موږ سره معلوم شي. سمه ده؟ نو دا هم د موږ څه شی و د دو فورم جوړول. کله چې په دو کې تغییرات راوړئ په خپله خوښه باندې طبیعتونه دي هر څه ځان ته سمه ده، نو تاسو په خپله خوښه په دې کې تغییرات بیا راوړلی شئ، هر ډول تغییرات چې تاسو وغواړئ. او دغه دوه سیلونه که وګورئ د موږ سره د دو اندازه ډېره لویه ده ځکه دلته څه شی کېږي ټول نظریات د ادارې او د مکتب د موږ سره راځي. نو دا به تاسو څه لیکئ د دو سیلونو د اندازه د ډېرولو دپاره به تاسو راشئ دلته به کلیک وکئ او دا هم په دغه ډول دلته هم داسې کړلی شئ چې مثلا دلته اوس راشئ ورته ګورئ دا تخنیک مو تاسو ته ښودلی و چې تاسو دلته یو بل رو ورکئ او کله چې رو ورکړه دو ته هم چرخش ورکړئ چې مست شي، خو د عموم نظر باندې داسې به د موږ سره یخه معیاري راشي. دا هم د موږ څه چی و کارت سوانح وه چې موږ په ډېره اسانه طریقې څه څنګه کړل په ورډ کې جوړ کړلی شوی. نو زه دا سنټر ته کوم دغه ډول کله چې دو کوم باونډري چې دي دلته یو بارډر چې دي هغه ته تغییر ورکړه ورته یې چې مثلا څنګه یې کړه اندازه یې ورته لویه کړه او اندازه ورته کمه کړه. دا ټول کارونه موږ دلته کړلی شو. ګورئ دلته چې کله تاسو راشئ فکر کوم په ډیزاین کې به وي بالکل دلته دي دلته تاسو د دو هغه ورته تغییرولی شئ کومه اندازه یې چې دا هغه ډېرولی شئ ورته مثلا په دغه ډول. اوس فرض که زه غواړم چې دا د موږ د پورتنۍ کومه هیډر و چې دا البته کوم اول لومړی کالم چې دی دو ته زه غواړم مثلا چې اندازه یې ډېره لویه شي په دغه ډول. اوس وګوره سمه ده. دا خپله یو فورماټینګ دی چې موږ یې د خپل ډاکومنټ ته ورکولی شو. کله چې په دو کې په خپله خوښه نور تغییرات هم راوړئ نو نور به څه ته ضرورت نه وي، خو زه به صرف دلته راشم یو شی به واخلم د ما په نظر باندې به کیدای شي دا یو څه ښه کار ورکړو نتیجه به یو څه مثبته وي. د دو آوټلاینینګ زه د بای نه وړم فیل یې نو فیل آوټلاینینګ کې مثلا په تور رنګ کې او سټایل یې هم ورته تغییر کم فرض کړئ که نه ساده به خراب شي زه خیر ساده بکړو. دا هم د موږ څه په دغه ډول کله چې په خپله خوښه ستاسو فورماټینګ کې وکړئ نور به هېڅ مشکل نه لیکي. دا یې موږ څه عکس وي ملاحظات وځئ او په همدغه ډول نور هم زه تاسو په خپله خوښه تغییرات کې راوړلی شئ. ښه بل وګورئ بل که فکر وکړئ زه رسمه دا کنټرول ان باندې کلیک کوم یو بل ډاکومنټ راخلم یو بل ډاکومنټ نه راخلم رسم کنټرول ډي باندې البته دلته زه رسمه یوري فین ای دا د موږ سوال تکراریږي ځکه چې دا موږ هلته څه کړی دی هیډر کې موږ ځای په ځای کړی دی. نو زه رسمه دا اوس که موږ تغییر یې ووه هلته موږ نه وخت نیسي موږ څه وخت نشته زه یو بل ډاکومنټ راخلم او بل موږ ته چیر لګلي وو دا حاضري وه. نو که فکر وکړئ دا ډېر ساده کار دی د دو اول خو به تاسو به کوشش دا وي چې تاسو به حتما دا پخپله کړئ سمه ده ځکه ډېر ساده کار یې دی. اوس وګوره زه په دو باندې کلیک کوم موږ څو هغه ته ضرورت لرو کالمونو ته اول روګانې کالمونه تاسو پیدا کړئ. ګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 دلته به تاسو راشئ ورته به وایئ انسرټ ته په انسرټ کې ټیبل ته دلته به ټایپ کړئ چې موږ 15 کالمونو ته ضرورت لرو البته په انګلیش کې به ټایپ کړئ او څو روګانې باید د موږ سوي وګورئ دلته د موږ سره 2 روګانې دلته دي یوه شروع که څو دي 16 18 روګانو ته موږ ضرورت لرو. زه ورته یم کرې په حساب خو پوه شویم 18 روګانو ته موږ ضرورت لرو ورته یم چې فټ ټو وینډو یې که په دغه ډول. اوس څومره په اسانۍ سره په دو کې تاسو تغییرات راوړلی شئ. زه دلته رسم وګوره اول یې د موږ نه دلته څه غوښتي دي
اول دوه سیلونه یې موږ سره هغه کړي دي مارچ کړي دي او انټري به تاسو خپله ورته وکړئ. زه به صرف دلته تاسو ته دا کار کوم. اول دغه البته زه رسم دا سلیکټ کوم. نور ټول فورماټینګ یې په تاسو دی ګورئ. زه رسمه لیاوټ ته دا دوه ورته مارچ کوم. په دغه ډول کولی شئ ټکسټ سینټر ته یې کړئ، ډایرکشن یې ورته چینج کړئ. مثلا دلته ورته ټایپ کړئ چې شماره. دا هم د موږ شماره که چېرته داسې وه کړلی شئ، یا تاسو دغه سیل چې دی اندازه یې لویه کوئ، یا هم زه رسمه دا زه سلیکټ کوم، وین ای باندې کلیک کوم په دغه ډول دو اندازه زه لویوم ورته په دغه ډول. خو کوشش وکړئ چې د اندازې به مساوي وي او د دې دپاره مو تاسو تخنیک هم ګورئ ښودلی و. ښه دا هم سینټر ته کوئ. موږ سره دا ټول ټیبل سلیکټ کوم، ورته وایم چې ټوله انټري موږ سره سینټر ته کوه، نور ما پسې ګرځه. خیر موږ خو دومره انټري دلته نه کوو. دا د موږ سره نمبر دی، په نمبر کې موږ دومره کو هغه ته ضرورت نه لرو دومره لوی کولم ته. دا به تاسو څه لیکئ؟ کوچنی به یې کوئ په دغه ډول. سمه ده؟ زه ورته وایم مثلا اول، دوم، درېیم، څلورم، پنځم، شپږم، دا به تر اخره پورې تاسو باندې شوله. بل د موږ څه شی دی، دلته به تاسو په خپله خوښه انټري ورته وکړئ. دا کالم به تاسو څه لیکئ، یو اندازه به لوی کړئ. فرض کړئ زه رسمه دلته لیکم سال تعلیمي، دا به سلیکټ کړئ، کړای شئ دا رو ورته اضافه کړئ په دغه ډول. زه رسمه دا اندازه لویومه، دغه رو څنګه کوم، کالم البته یو څه لویومه. دلته زه ورته لیکم مضامین. دا نوره انټري ټوله به تاسو د سایزونه اندازې دا به ټول تاسو منظمه ورته. سمه ده؟ ښه دلته تعلیمي کارونه ورته لیکئ، دلته به مضامین ورته لیکئ. ځکه نور هغه شی چې دلته غوښتل شوي دي البته دلته تاسو په دغه ډول ورته منظمه وئ، په هغو باندې تاسو زودي پوهېږئ. سمه ده؟ این د اول صنف نه نیولې تر 12مه پورې. په آخر دلته په دغو رو کې د موږ څه اوس وګورئ، دو د ملاحظاتو کې دا د موږ څه شی دي، دا زه مارچ کوم او دلته څه ورته لیکم ملاحظات. کله چې دا مارچ کړل تر آخره پورې وګوره، زه دا ټول مارچ کوم، دا یو دوه کالمونه په دغه ډول. څومره ساده ډول موږ اوس وکړلی شي. دا څنګه کوو؟ جوړه یې کوو. نو هماغه لوګو کوم هغه چې موږ وو دا زه ورته رااخلم، دا وه د موږ سره دا ملټیپل سلیکشن خو تاسو دا دی زه مطمئن یم. کنټرول سی او دلته زه کلیک کوم، البته باید د ټیبل نه بیرون کلیک وکړئ ځکه بیا دلته بیا یو څه جنجال تاسو ته جوړوي. زه رسم دا بار راوړم، خو خیر تو په خواهه به وکړو. چې بر سر ته ورسو ښه دا هم د موږ سره په دغه ډول تاسو په خوښه فکر کوم یو لوګو مې لاندې پرېښوه. کوچنی یې که چې ورکه لږ کار تیز تیز پرې وکړو ځکه ویډیو لویږي، زه پوهېږم. کمون ټیبل کې تاسو دلته سلیکشن کوئ، ځینې وخت دا مشکلات راځي، دا به په نظر کې در ثاني سیه. تاسو به داسې وکړئ چې راوشئ، البته ټیبل کله چې دلته سلیکشن هم وکړو ریپلیس پینل ته چې دا شیپ د موږ سره په څه نامه و، دا ټکسټ باکس دی، د موږ سره اول ټکسټ باکس دی.
به ورته ولیکئ جدول نمرات شاګردان. دا هم د موږ سره د شاګردانو د نمراتو جدول شو. سمه ده؟ نو دا هم زه یو اندازه ښکته راوړم ځکه هلته بر لوګو لوګو مې هم ختمه کړه. کمپیوټر کله داسې ول شي دا خو مجبور یې دی په خوله به یې وکړو. دا هم ځان ته سلیکټ دا هم ځان ته سلیکټ دلته اوس ټیبل سلیکټ کوئ ښکته یې راوړئ لږ. موږ به هم وطني طریقه مجبوري بیا ورسره پورې یو چې دی سرزوري کله تاسو به هم بیا داسې ورسره کوئ ښه خپل اولاد ته پرې نه پرېږدئ چې بیا مخته کېږي کمپیوټر هم که مخته کړو بیا ګورئ جنجال درته جوړېږي. ښه نور خو پرې پوهېږئ که نه زه پوه شوم چې تاسو پوهېږئ نور کور یې تاسو دی. د تاسو کورنۍ دنده به دا وي چې تاسو به دوی ته دونه هم ښه فارمټینګ ورکوئ. ګورئ ما خو صرف مثل هڅوي وخو تودوخو ته کله دلته که جدول ته وګورئ دا سیلونه چې دي دا یو څه منظم دي نو دا به تاسو لږ لوی کړئ اندازه یې تر څو د سیلونه منظم شي په یوه اندازه کې راشي. دا به تاسو سلیکټ کړئ کله هم چې سلیکټ کړل په دغه ډول اوکې دلته به راشئ لیاوټ ته دلته موږ مرج عملي هم ترسره کړي نو په هغو صورت کې هم دغسې جنجال کله راتللی شي. سمه ده داس بېرته کنټرول زیډ کومه ځکه د موږ سره لوګو هلته ختمیږي بیا ځي. ښه نو نور کار به تاسو ته پرېږدو ځکه چې شی کې پاتې هم نه دي یو رې بیا هم وګورو څومره پاسونه موږ اوس جوړ کړی شو. ګوره لوګوګان هم ډېرې لویې دي که نه آفرین دا به کوچنی کړو لږ ګوره چې بس بس یو څه خپل هغه ته به برابر شو. دا هم چې وخته ویلي وای اوس به دومره جنجال نه وګورئ یاره زه خیر چې اوس هم ورته پام شو ډېره غټه خبر ده که اوس هم داسې پاتې وای دا به ډېر جنجال شوی او دا شیپ هم سلیکټ کوئ په دغه ډول که چېرته دا ته لرې کوئ هم بده خبر به نه وي داسې کوئ. سمه ده نو دا هم د موږ سره کارت سوانح او د جدول نمرات شاگردان و یا هم هر شی چې زدي بوله. نو دا هم د یو ملګري په غوښتنه چې موږ ته واټساپ کې مسیج کړی و ویلې چې داسې یو ټیبل که جوړ کړئ په هغو باندې ریکارډ وکړئ نو ډېره مننه به وي. نو تاسو نه هم ډېره مننه چې تاسو درسونه درڅخه ګورئ فعالیت کوئ ګروپونو کې یوټیوب چینل کې ډېره مننه. نو دا فایلونه به زه انشاءالله تاسو سره شریک کړم. تاسو کورنۍ دنده به دا چې تاسو به داسې یو څه نور اداري ټیبلونه پیدا کوئ او هغه به څنګه کوئ منظم به جوړ کوئ. نو دغه وه د موږ نننی لیکچر تر بل او راتلونکي لیکچر پورې تاسو په پاک رب سپارم هر چیرته چې وئ ښاد اباد خوشحاله اوسئ. الله مو شرط